پیغمبر صلی الله علیه وسلم وی من یرید الله به خیرا یصب من یا یصب من، الله چې د چا دپاره د خیر او د ښېګړې اراده وکړي نو په ده باندې تکلیفونه راولي. د حدیث دلته دې دپاره راوړی دی چې ای مسلمانه صبر به کوې که چېرته بیمار شو، او دا د الله اراده ده د ښېګړې تا سره چې په تا باندې تکلیف راوستو او په تا باندې بیماري راوسته، نو په دې به صبر کوې، په دې کې به بې صبري نه کوې. په هغې پسې ګوره دې حدیث ته، او دا اولنی حدیث ته په دې درس کې وعنه وعن ابي سعید رضی الله عنهما، دا حدیث د ابو سعید نم نقل دی او د ابو هریره نم نقل دی، دواړو نه نقل دی. دوی دواړه وایي چې پیغمبر صلی الله علیه وسلم دا خبره کړې ده. دا ډېر د خوشحالۍ حدیث دی. ما یصیب المسلم من نصب ولا وصب ولا هم ولا حزن یا ولا حزن ولا اذى ولا غم، مسلمان ته که چېرته ستړیوالی ورسي، ستړی شي، یا ورته څه بیماري ورسي، بیمار شي، یا په فکر کې پریوزي، ولا هم، یا په خفګان راشي، ولا اذن، یا ورته څه تکلیف ورسي، هر قسم تکلیف شي، ولا غم، یا په غم کې پریوزي، بغیر د څه وجې نه کله نه کله انسان هسې دي چې غم کې پریوزي. حتی الشوک یشاکها، تر دې چې یو غنه، معمولي وړه غنه د یو مسلمان په خپه کې لاړې شي یا د بدن په صحیحه کې ولګي، الا کفر الله بها من خطایا، الله د دغې د لاسه د هغه ګناه ریجوي. دا حدیث په صحیح بخاري صحیح مسلم کې دی. ستړیوالی، غم، بیماری، فکر، سوچ، خفګان، غم، تر دې چې یوه غنه دله تکلیف درکړي، په دې به الله ستا ګناه ریجوي. دا څومره د خوشحالۍ حدیث دی موږ ټولو لپاره. دا بعض په دې غمونو کې او په غریبۍ کې بې صبري کوي، او کله والعیاذ بالله تقدیر ته کنځلې کوي، او کله به وایي زموږ تندی سپیره دی، او کله به وایي جي د غریبۍ د مخ ورک شي، او غریبۍ ته به کله کنځلې کوي، او کله بیماریانو ته کنځلې کوي. دا د مسلمان شان نه دی. تا باندې چې ضرب برابر تکلیف راځي که نه، الله دله په دې اجر درکوي او ګناه ده نه ریجوي. ګوره دې حدیث کې دا دي نصب، ستړیوالی، ته چې راستړی شي که نه، الله تعالی به دې اجر درکوي. دا پرېږده بیماري غټه او غټې مسلې، هغه سیټ ته که غټې مسلې، دا ته چې صرف ستړی شي مسلمانه، الله تعالی په دې اجر درکوي. صرف چې ستړی شي الله تعالی به دې اجر درکوي. بیماری چې د باندې راشي، که هغه معمولي بیماري، صرف د سر دړي، الله تعالی به دې اجر درکوي. فکر کې چې کله پرېوځي د یوې خبرې سوچ د سره ډېر شي، لکه اوس تاته یو مسله راپېښه شوه او دغه مسلې د حل دپاره سوچ کې، دا ته چې سوچ او فکر وړی، په دې دله به الله اجر درکوي. هر غم چې د باندې راځي، الله دله به یې کې اجر درکوي. معمولي په لاره باندې رواني او کاڼي سره دې خپه ولګېده، یا خپه کې دې غنه لاړه، یا څه شیله په ډغره ورلې، یا خپه دې وښویده، په دې هر څه دله الله اجر درکوي، ګناه ده نه ریجوي. څومره کریم رب دی او څومره عظیم رب دی. او دا خبره دلالت کوي په دې باندې چې زموږ رب دا غواړي چې زموږ نه ګناهونه کم شي، ځکه چې په معمولي خبره له ګناه معاف کوي. چې په دې کې یو سړی د جهنم حقدار شي او د جنت نه محرومه شي، نو صرف د خپل ځان ملامته کړي. په دې دومره موقعو کې او په دې معمولي خبره ولا الله ګناهونه معاف کوي، په دې کې یو سړی جهنم ته ځي، په دې کې یو سړی د جنت نه محرومه کېږي او د الله د رحمت نه محرومه کېږي. فلا یلومن الا نفسه، خپل ځان دې ملامته کوي، صرف او صرف خپل ځان ملامته کوه. دومره بدبخته چې په دې دومره پراخه رحمت د الله کې دته برخه میلاو نه شي. د دې سړي بدبختي ده. دا حدیث دلته دې دپاره راوړی چې ای مسلمانه، که بیماري د باندې راله، نو شکوې شکایتونه مه کوه. حتی مسله موږ بیان کړې وه، هم د دې مشکات په آخرني درس کې ما بیان کړې وه، چې
چا د خبر ورکولی شي چې او ما ته دا بیماري دي کې څه حرج نشته. لکه عثمان ابن ابي العاص د پیغمبر صلی الله علیه وسلم خواله راغلی وی د بدن په دې پلاني ځمې یا رسول الله درد دي و داسې قسمه خبر ورکولی شي خو شکوي شکایتونه به نه کوي. شکوي چې یو سړی د الله نه د خفګان خبرې کوي او د دې خبرو نه داسې بین راځي چې یعنې زه د الله په تقدیر والعیاذ بالله نه یم راځي، دا قسمه خبرې به نه کوي. او نه به هر ټیم لګیایي لکه یو نیم سړی عمر له دغه دقه خبرې څنګه کار بس بس لګیایي نو څنګه کلیږي کور مور دې برابر کور وړوندې کوټه ده ته څنګه بس ساکته برس. او سبحان الله دا سړی الله یې دقې شان ساتي د دې سره به ښه ډېر مالي دی او بیا هم سپېره ګرځي په لږه باندې شکر ادا کوه الله دې له ډېر څه درکوي چې څوک د نم تپوس وکړي چې مزدوري څنګه ده کار څنګه دی الحمدلله د الله وایي ډېر نعمتونه دي دا ډېر پکې سم راکاږه د الله ډېر نعمتونه دي دا چې ته شروع کار مړوې او د قرضې او بیماریانې او تکلیفونه او دردونه او غمونه او مسافري یو دغه وتړي پوره لیست وتړي هر چا ته مشکل شته. دنیا دا د راحتې ځای نه دی چې دلته به یو سړی په سکون ژوند تېری شي. دنیا کې چې اوسېږي یو څو خبره به باندې لازم راشي د یادې که دا خبرې بیماري روغ صحت کله به روغي کله به بیماري یو کېده جدا کېده د چا سره به یو کېږي د چا نه به بېلېږي دا لازم د دنیا سره ژوند سره تړلی شوي خبرې نږدې خپلوانو نه به دي هغوی سره به د بېلتون راځي یا به د نه مړه شي دنیا نه به لاړ شي. لازم به د باندې په دې دنیا کې چې خوشحالي هم راځي او غم هم راځي راحت به وي سخته به وي دا خبرې د ژوند سره تړلی شوي خبرې او که څوک وایي چې زه بغیر د سختې نه بغیر د بیمارۍ نه بغیر د بیلتون نه بغیر د خفګان نه بغیر د غم نه بغیر د درد نه ژوند غواړم دا سړی لیونی دی زه لیکل در کوم کېدی نه شي دا خبرې هر چا ته ژوند کې مشکلات څه نه څه شي د چا هغه ډېر دي چا لږ دي په هر حال کې الحمدلله وایه په هر حال کې الحمدلله وایه. پیغمبر صلی الله علیه وسلم حدیث کې څه وایي موږ څو پیرې بیان کړی چې یو سړي باندې سهار په داسې حال کې شي چې دی په امن کې وکړي چې دی په څه کې امن کې بدن یې روغي او د ده سره د هغه ورځې رزقي صرف د هغه ورځې موږ زه د کلونو پروت دی که نه صرف د هغه ورځې یو سړی دی سهار راپاڅېدو روغ دی امن دی او د ورځې رزق دی پیغمبر وایي الله ورته د دنیا را جمع کړې ده بدن روغ امن او د ورځې رزق الله ورته د دنیا را جمع کړې ده. نو مه کوئ د شکوې شکایتونه الله ته کوه خپل غم دړه الله ته اورو کنه انما اشکو بثي وحزني الى الله یعقوب علیه السلام ویلي زه خپل غم الله ته هر راز کې ساته مخلوق ته مه الا دا که ضرورت راشي یو چې کله که دغه صحابي د پیغمبر صلی الله علیه وسلم خوا راغی رسول الله چې یعنې دم را باندې واچوه یا ډاکټر له ولري یا یو چا نه تپوس وکړي لکه پرون نه وي بل ورځ نه یاره بس لږ بیمار شوی و سړی داسې خبر ورکوي دا جدا خبر ورکول جدا مسله ده او پریادونه او شکوې شکایتونه کول دا جدا خبره ده. نو پریاد صرف چا ته کوه الله ته کوه. دا راته یو تجربه ذکر کړمه د آدم دی بچو ته چې پریادونه ډېر کړو ګوره بیا به ورته سپک شي دا زما یو تجربه هم ده واضحه خبره ده دې انسانانو ته چې کله پریادونه ډېر کړو نو سپک به هم شي ورته او داسې به کې مشتي
چې هغه به خوشحاله شي ستا په دې فریادونو باندې. داسې به کوم شته چې ستا په دې تکلیف باندې خوشحالېږي، ستا په دې دړ او غم باندې خوشحالېږي. ژوند ښایسته ژوند تېروه چې څوک د نوم تپوس وکړي الحمد. او دا دروغ نه دي چې الحمدلله، یعنې یو سړی ما ته وایي ته ما ته څه وایي زه په دروغ الحمدلله، نه الحمدلله په هر حال کې الحمدلله. دا دروغ خو نه دي، هر حال کې د الله شکر. لکه عروه ابن الزبیر چې کله د هغه نه خپه پرې کړی شوه، په دې خپه باندې بیماري راغله، هغه ټیم کې ورته حکیمان ډاکټرانو خپه به دنه پرې کړه، خپه یې پرې کړه پوره. زوی یې د ځان سره بولی و چې هغه په ډېر مهین و، هغه زوی یې چېرته تللی و او د اسونو خوا کې ګرځېدو را ګرځېدو چې د اس پلته والی هغه زوی هم مړ شو. خو د یو انسان نه پرې شي او بیا زوی مړ شي. خلکو ورته عروه څه وایي الحمدلله، وی بیا هم الحمدلله بیا یو زوی رانه واغسته نور خوشتي کوي، یو خپه رانه واغسته ولې نور بدن نشته، یو خپه اوس هم شتي، دوه لاسونه اوس هم شتي، روغ بدن اوس هم شتي، جبه اوس هم شتي، وی الله پې یادومه، زړه اوس هم کار کوي. او وی الحمدلله په دې دې خپلې خپې ته وکتو، وی په دې خپه باندې چې ته حرام ولا نه یم په دې الحمدلله. د یو سړي خپه پرېږي، یو سړي زوی مړ شي الحمدلله. او ما ورته معمولي که دیاړي ونه لګي بس بیا ټوله ورځ ګیلې شکوي او دا به څه کېږي او دا به څه، دا غرور بس سر درد لاګه او معمولي تکلیف او قرضې دي او غمونه او سوچ دا ټول ورته دي، خو بچا لګي او بچا ټي. نو صبر به کوې په هر حال کې، الله تعالی به دې هر څه اجر درکړي. ما درته دا ووایي که نه ته چې راستړی شي الله تعالی به دې هم اجر درکړي، چې راستړی شي په دې هم تعالی الله اجر درکړي، نور ته څه. دا حدیث دلته راوړی چې مسلمانه بیماري شي نو صبر کوه، صبر کوه، الله به درله په دې بیمارۍ باندې اجر درکړي او لوی اجر به درله درکړي. دا کوم ملګري چې دلته په دې مسافرو کې دي یا په بل ملک کې دي او بل کې دي، هغه ټولو ته دا وایم تاسو چې دا مسافري کوئ الله تاسو له به دې هم اجر درکړي. د کور نه بهر اوسېده، د بچو غم، د ښځې غم، د مور پلار غم، د هغوی په باره کې سوچ، هغوی ته شوق، هغوی سره د میلاوېدو ارمان، د مور پلار سره د ناستې ارمان، په دې هره خبره د الله اجر، په دې هره خبره د الله اجر. دې بچو له چې د رزق ګټي په دې د الله اجر، په دې مزدورۍ کې چې له سختې تېرې الله دله په دې هم اجر درکړي. داسې مهربان رب دی. ها که ما ورته صبر وکړو او د الله نه اجر وغواړو، خو چې صبر نه کوي او شکوي شکایتونه او فریادونه والعیاذ بالله یعنی تقدیر پسې بدې ردې وی، د الله په دین پسې بدې ردې وی، به الټه ګناهګار یي.